السلام علیکم دوستانو د ویسټ انډیز کيپتان هولډر اوويل چې پر روان ورلډ کپ کې به موږ له افغانستان څخه خپل غچ اخلو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم د کرکټ تازه ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. دوستانو پرون د ویسټ انډیز او د بنگلاديش مابینځ کې د ټرای سیریز فاینل وشو چې هغه فاینل لوبه بنگلاديش وګټله. نو بیا د ویسټ انډیز لوبډله ډیره زیاته وبېرېدله او د ویسټ انډیز کپتان په یو پریس کې وویل چې پر روان ورلډ کپ کې بیا زموږ یو غټ هدف افغانستان وي ځکه افغانستان له موږ سره ډېرې لوبې ګټلې. په تیر T20 ورلډ کپ کې هم له موږ سره لوبه وګټله او دغه رقم په د تیر کوالفایر لوبې کې هم له موږ سره فاینل وګټئ. نو دا ور به زموږ غټ هدف څه وي هغه به افغانستان وي او افغانستان څخه به موږ خپل غچ اخلو. نو دوستانو دوی وایي د افغانستان لوبډله چې د هغه اوس ډېره زیاته تکړه سوې ده نو هغه هر څه په ورلډ کپ کې کولی سي. نو دوستانو که چیرې ستاسو دا خبر خوښ سوی وي نو ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او که چیرې تاسو د کرکټ له هر معلومات څخه ځان خبرول غواړئ نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. نو د خدای په امان.